د تاسو د الله په ذات قسم یې همدغه د سپو پرې منځونکو د اوسانو د لګانو ټول عمر دا ویلي دي چې د خدای قرآني حق د میراث دا به ورکړو. تر اوسه مو لیدلی دي؟ نه مې لیدلی قرص. قرآني حق، قرآني سي فرض عین ده. څه شی ده؟ فرض عین ده. یا بس دا سیکولرانو د کلیسا مزدورانو دا خبره کړې چې په افغانستان کې د زنانو د تعلیم ده، بس د موږ د په نامه مسلمان هم دا ورسره بدرګه کیسي. دته ووایه چې دی الله بنده د تا پلار هغه قرآني حق ورکړی و، د تا خور ورور ته د تا هغه نیکه ورکړی، د تا هغه جد و برجد ورکړی و. که اوس هم د قبرونو ته غوږ ونیسي دا څه پکې راوړي را اوړي. په څه شي کې؟ په څه شي کې؟ تنور. اله العالمین دې په موږ رحم وکړي. امين. خبرې ګوري دوستانو، په الله قسم دې زړه درد درته کوم نه، ولاکه دې تاسو خوشحالي غواړم، نه مې ولاکه دې تاسو خوشحالي هدف، او نه ولاکه په دې میډیا کې داسې عمر تیر کوم سلامانه دي ټول د دین دښمنان خوشاله سي. خو لیکن د رب خوشحالي راته مهمه ده. خبرې به درته کوم که معامل ور باندې وکړه، لږ غیرت در پکې پیدا سو، لږ ایمان در پکې پیدا سو، لږ ایمان در پکې پیدا سو. ګوري دا اوس مو په اسلامي نظام کې قرار لرو، په اسلامي نظام کې، په همدغه اسلامي نظام کې د موږ دغه مسلمانان د الله په ذات مې د قسم نیسي، نه لور ته حق ورکوي، نه خور ته حق ورکوي، نه ښځې ته حق ورکوي، نه مور ته حق ورکوي. الله جل وعلا دی دا اوس نظام سي ده الله دی قائم و دائم ولري. نن مې یو نظام واوریدل چې اوس خور او لور او ښځه بالکل حکومت ته شکایت کولی سي چې له دا بریتور ورور نه او له دا بریتور خاوند نه خپل حق وغواړي. یا ربي لك الحمد. الله اکبر. الحمد لله. یا ربي لك الحمد. یا ربي لك الحمد. خور او لور کولای سي چې په بدی کې ورکړي، نو دا کولای سي چې دا حکومت ته مراجعه وکړي او شکایت په داسې پلار ورور باندې وکړي. یا ربي لك الحمد. یا ربي لك الحمد. خور او لور اوس نسي کولای سي په زور چاته ورکړي. یا ربي لك الحمد. ولې دا امین په زور نه وایي غرق سي. یا ربي لك الحمد. يا الله دا نظام قائم ودائم ولري. يا الله يا الله دا نظام قائم ودائم ولري يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. یو بل مهمه خبره را یاد سو چې دا در سره ټیپ کړی عمر جان ټول مؤمنان، ډیره مهمه خبره را یاد سو. ګوري افغانانو بیا مسلمانانو ورونو، دا خبره می دغه د صحت وزارت نه ده، تر دې چارواکو تر دې مسؤلینو دا خبره ورسوي، او دا به زه ان شاء الله په شخصي کې بعضې ملګرو ته ولیږم. د الله په ذات قسم په افغانستان کې، په پاکستان کې خدا ډیر دی، په افغانستان کې اوس یو قسم د نشي ګولۍ په دې دواخانو کې خرڅیږي، نو چې له چا سره مخالفت و دښمني وي دغه ګولۍ یو بل ته ورکوي. دا نن له څلورو ولایتونو نه ما ته ملګرو دا خبره را لېږلې، دا زه چې درته کوم دا ما خپله نه دي، دا مسلمانانو دا خبرې ما ته را لېږلې دي. او دغه مسلمانان که تاسو فکر وکړي په دې ولایاتو کې دا خبر دي دا خلق چې په کوم ځای کې یو ځوان ته ګولۍ ورکړلې سوي دي، هغه یو هفته مریض وي، په هسپتال کې بیهوشه وي، پسې مړ سي، بعضو ته بیرته الله نجات ورکړي. دغه د صحت وزارت ته دې چارواکو ته وایم دغه ځای ته مو په دقت سره پاملرنه دي، الله په خاطر غواړم چې دغه نشهیي مواد یا دغسې ګولۍ ولې نه بندیږي، ولې جرم نه ګڼلی کیږي، ولې دغه ځای باندې هغه مضبوط یو اقدام نه کوي، کړي به مو وي ان شاء الله، خو نورم دې ته توجه غواړو. دا اوس ډیر عام شوی د په ډیرو ځایونو کې چې دغه نشهیي مواد یا د مواد د نشهیي مطلب دا دی چې دغه د بیهوشي ګولۍ دي یا شربت دی یا یو څه دی او بل څه دی او بل څه دی، دا په عامو دواخانو کې خرڅیږي. هر څوک کولی سي یو چاته او بل چاته له چا سره مخالفت وي ورې کړي او هغه ته ضرر ورسوي. په دغه ځای کې د چارواکو د مشرانو دغه پیغام الله دې وکړي چې درته ورسیږي او په دې باندې دا باید ممنوع سي
او دا باید په هر هغه دواخانه کې چې په کومه دواخانه کې دا څه خرڅیږي او یا دا څوک اخلي دا باید د عمر دپاره دا خلق له دې ځای نه بند سي او دا دوکانونه یې ورته بند سي. دا که ګیر سول او دا په ډېرې اساني سره ګیریږي. دغه عام مسلمانان دې مرسته ورسره وکړي چې په کومو ځایونو کې دا دواوې خرڅیږي، په کومو ځایونو کې په دغه شکل باندې دغه ډاکټران د دواخانې والا دوا خرڅونکي چې چیرې ګیر سول دا باید د ټول عمر دپاره بند سي. د ټول عمر یواري باید ګوري یعنی په لویو اسپیټالونو کې باید وي هغه د نشې دوا نه سي عملیاتو په خاطر ورکولی کېږي د څو ساعتونو دپاره نشه سي. یو خو هغه نه دا داسې د نشې شیان دي چې په عامو ځایونو کې خرڅېږي. ولې عام ځای په عامه دواخانه کې ولې باید دا خرڅ سي؟ څه ضرورت ده؟ کوم چې حکومتي اسپیټالونه دي، رسمي اسپیټالونه دي، په هغو کې دي وي ځکه هغه ضرورت ورته لري. لیکن له دې نه بغیر موږ په عامو دواخانو کې د بېهوشي دوا خرڅېږي، عام ډاکټرانی خرڅوي، عام دوا پروشانی خرڅوي. ولی دا باید قطعا د مسؤلینو او چارواکو دغه ځای ته توجه غواړو چې په دغه ځای کې توجه وکړلی سي. په خدای قسم نن په یو منطقه کې ښه ځوان نازولی ځوان یو بل چا دغه دواوې ورکړي دي، یو هفته په دې کابل کې بستر اوسې خپل ولایت یې رسول بیرته وفات سوی ده، مړ سوی ده، ځوان جان همدغه ګولۍ یې ورکړي دي. له قندهار نه یو ملګري میسج راته کړی و چې دغسې دواوې راته کوي قاري صاحب زموږ د کورنۍ یو کس ته چا دغه ګولۍ ورکړي دي، اوس بېهوشه ده، یو هفته یې وسوله چې په هوش کې نه راځي. الله اکبر. اوس بیا دغه ظلم پکې را شروع سوی ده. ای موږ د الله جل وعلا یو عذاب رانه پورته کوي، په خپله د الله په بل عذاب ځان اخته کوو. بېشک موږ داسې سوي یو خونخواره سوی یو. اوس هغه یو قسم زومبي ګیمونه نه دي، هغه انسانان نور انسانان خوري، دغو انسانانو وینې خوري. موږ دا پښتانه اوس په خدای قسم اکثریت همدغسې سوي یو چې په ماضي مخالفتونو باندې د یو بل وینو ته تږي یو، د یو بل له وینو نه، د یو بل له مرګونو نه خوند اخلو. ځکه موږ دا ډېر وختونه په انقلابونو کې تیر کړي دي، بس د انسانانو وینې داسې راته ښکارېږي لکه په هغه زومبي ګیمونه انسانان چې یو بل خوري. ای د الله بندګانو، اخرت مو خراب ده په خدای قسم. ای پښتون قوم، اخرت مو تباه و برباد ده، جهنم مو ځای ده. لیگ له د اسلام نه ځان خبر کړي، له د دین نه ځان خبر کړي. تر څو به موږ د یو بل له وینو نه خوندونه اخلو، تر څو به د یو قریب او د بل قریب مرګ ته تږي وږي ناسو چې دا له منځه لاړ سي، دا له منځه لاړ سي، دا له منځه لاړ سي. د الله نعمتونه مو په یو بل باندې نه لورېږي. د الله چې یو بل ته په دې قریبانو دوستانو کې یو نعمت او بل نعمت ورکړي، د موږ ورباندې نه لورېږي. غواړو چې څنګه له دې نه الله واخیستلی سي، غواړو چې له دې نه څنګه الله ژوند واخلي، څنګه الله له دې نه دا پلانۍ تر اوسه لا ژوندی ده، دا پلانۍ نه ده مړ سوی. دا ظالم ولې داسې وکړل، دا ولې داسې نه کېږي، دا ولې داسې نه کېږي. اله العالمین دې په موږ رحم وکړي. نو دغه ځای ته مسلمانانو وروڼو خویندو ته وایم او ای عامو مسلمانانو تاسو ته وایم، په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا کې چې په هر ځای کې یاسته، نو هلته خو نه یم خبر، هلته خو نظام نشته په خیبر پښتونخوا کې، خو د افغانستان کې درته ښیم که تاسو یو غیرت و ایمان وکړئ، دغه دواخانو پسې سیه، په دغه دواخانو پسې د رب دپاره پسې سیه، دغه عظیم جهاد وکړئ. دلته ریپورټ راغلل، یو دقیقه زه دا لرې کړم. لا حول ولا قوة الا بالله. دغه یو جهاد تاسې وکړئ، پسې سیه چې په هر ځای کې دواخانې ته ورسې چې موږ ته دا دوا راکړه، په دې پوه سولې چې دوا یې درکړله، ډایرکټ حکومت ته شکایت وکړئ، چارواکو ته شکایت وکړئ. دا انقلاب تاسې راولئ او د ما د الله په ذات قسم که تاسو یو هفته داسې کار وکړئ، حکومت به مجبوره سي که د رب العالمین جل وعلا رضا دا شیان به ټول درته بندوي په ټول وطن کې. او که مو دا ونه کړل او دغسې مړې خولې پراته واسته غږ مو پورته نه کړل، په خدای قسم که الله یوه ګوله درکړې وم بل به زهر درکوي وزنې بدي، که الله ښه اولاد درکړی مو بل به زهر درکوي وزنې بدي، که الله ښه موټر درکړی و، که الله ښه کور درکړی م زهر به درکوي وزنې بدي، که د لږ مخالفت له یو بل سره راتلل وزنې بدي. خبره پوهېږې که نه پوهېږې؟ د تاسو دپاره درته وایم دا وکړي په ټولو ولایتونو کې. دا پیغام یې مخکې درته وي چې نشر کړی، دا عملي کړی، حکومت خبر کړي په داسې ځایونو باندې، دغسې مرکزونه ورته بند کړي. حکومت به مجبوره کېږي که د خدای جل وعلا رضا او دوی په خپله بېله مجبوریم انشاءالله کې بعضې ځایونو ته خو مې دا خبر اورېدلی ده. دا ډېر ضرور دا کار وکړي، دا ډېر ضرور دا کار وکړي. که مو ونه کړل
بیا به دې که خدای کوي له څوک درته وایي سي قاري صاحب راځه میلمه مې سه او تا ته به په دې شیروا کې دغسې ښې بلاوي درته ایښي که خدای کوي الله اکبر ممکن دې راورځه ښه زه خو یو ځلې الله جل وعلا د خپله بچ کړی یم د خدای جل وعلا په فضل و کرم سره بالکل بشک او نو دا کیسې به ډېرې وي له دې نه ځانونه راویښ کړي او دا چارواکي ورباندې خبر کړي الله مو قدرمن سر لوړي کړي جزاک الله الله دې عزت تعالی دې اجر کوم الله خیر قاری صاحب محترم جزاک الله دوستان لایو در سره خوندور کې بيدمه کې خلاص وکړي لایو در سره پورته کې دا جزاک الله مو له زړه راته ووایه او که مې د زړه له درده راته ووایه د زړه نه مو ویله قاری صاحب جزاک الله خیر خدا نور کته کسانو نه پیږم چې دی ولې کوم جن وایي الحمدلله نن د سیرت خبرونه ډیر شیان مو پکې واوریدل دا د المؤمن دارالحفاظ په یوټیوب کې د خبرونې درته نشر کیږي بعضې خبرونې ټیک ټاک هم اوس نه پرېږدي او د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب او فیسبوک پاڼه کې دا درته نشر کیږي نو هلته بیا تکراري خبرونې درته جوړیږي او درته نشر کیږي نو دا ګوریا یوه خبرونې له بلې خبرونې سره تړلې دي نو د نبي علیه الصلاة وسلام له سیرت نه اوس مخکې لګیا یو موږ یعنې د جاهلیت په زمانه کې لګیا یو ښه نو بیا د نبي علیه الصلاة وسلام ژوند زندگی سے شروع کیږي ډېر خوند به درکوي که خدای کوي ډېر خوند به درکوي بیا والله قسم په هر قدم باندې به بیا له سترګو نه اوښکې راتویږي چې د نبي علیه السلام سیرت پیژنې نبي علیه السلام ژوند و زندگی پیژنې ښه او تر دا مذهب مو وګرځېږم راځئ دا ملګري یو راپورته کوي راځئ په خیر په سترګو قاري صاحب محترم دوستان لایو در سره خوندور قاري صاحب ډېر ستړی شوی یې خوندوره شیروا مې پخه ده خو انشاءالله چې ډېر درته نږدې یم یو خی در باندې خورم توبة نصوحه مې ده له دې شیروا ونه مې زه چیرې میلمه کېږم 50 قرآنه به راته کوي بیا به باور در باندې کوم قاری صاحب حق بجانب یاستئ وای غل چې اغلا کوي د قسم دی پاره کوي نو هغه په قسم باندې څه باور پکار دی غو خلکو دا دی ملاکه به د خبره کړي زه په داسې خندا کې په داسې محبت کې 2 موټرې راته راغلي وي الله اکبر بشک دوست دا کار نه کوي او داسې خنداګانې وي داسې خندا 1% چانس مې دي ژوند درلوده دا 1% چانس دا چې قاري 1% چانس خو رب جل وعلا نه و موزلې دا اوس هم د سیرت درته بیانوم الله دا بعضې خلک بوایي چې قاري صاحب د خپل ځان په خاطر دي دا خبره وکړه دا پیغام یې د خپل ځان په خاطر واللهي قدر کړی تاسې را باندې خبر هم نه وس ما دا خبره واللهي که کړي او دا څو میاشتې مخکې خبره ده ته میاشتې غالبا مخکې و قاري او فقط د ما د ګوتو په شمار دغه ورونه مې را باندې خبر وو دا د ګوتو په شمار 1 2 3 زوندرې بم نو یا 2 3 بو خو لیکن دا خبره مې نن ماته میسیجان راغله ټلیفونان په الله قسم راغله چې قاري صاحب دا کار وکړی او دا پیغام د خلکو ته ورکړی نو الله دې رحم وکړي امين اول دا خبره مې اسې د دې لپاره وکړه چې د ملګري دوستان یو څه را بیدار سي اول خو زه دومره فارغ نه یم چې چیرې لاړ سم او چیرې زم هم نه دا خلک دا ملګري دوستان مې ټول رانه خفه دي وایي قاري صاحب ټول دې پرېښي یو نو مال خبره داسې لږ مصروف یم سوکا دا ځای ورته وګروم ما لږ مصروف یم نه قاري صاحب درس او مطالعه او ژوند او زندگی او کار ډېر زیات هغه وخت کې قاری صاحب دونه فشارونه راغلي وو مونږ باندې شکر الحمدلله صحت لري الله مو د داسې انسانانو نه تر قیامته پورې وساتي الله دې موږ تاسو ټولو حفاظت او ساتنه وکړي دلته خو دا بعضې خبرې زه خو دا یوه خبره داسې نیخ لري چې ویې کړم بیا هغلته چې په چا کې دا نیخ نه نو چې په خپله ځان راښکاره کړي نه اوس مې سترګو مخکې راغی بس الله دې درته صحت درکړي قاري صاحب او داسې انسانان دې درنه الله رب خپل په شان سره درنه لري امین له موږ تاسو ټولو ملګرو دوستانو نه الله دې موږ تاسو ټولو مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وکړي امين په دې ځای ته متوجي کیږي ښه بیا هغو ملګرو دوستانو ته هم چې الله کوم یو نعمت درکړی وي خدای جل وعلا ژوند کې خوشحالي درکړې وي دا د ډېرو خپلو نه در باندې لورېږي نو په دې کې ډېر احتیاط ورسره کوئ ښه ډېر احتیاط ورسره کوئ
الله مو اول حفاظت وکړه. موږ هغه خلق ما درته ویل موږ داسې سوي لکه زومبیان داسې سوي بالکل موږ لکه زومبیان داسې سوي. دا د یو بل ویني خوړل داسې راته ایسي لکه شیرواسي خورو. د یو بل مرګ ته داسې تږي یو لکه 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 اختر ورځ چې تږي یو. ښه بالکل الله مو دې وساتي. یا الله په ذات قسم درته خورم نن یو چا خبر کړم مې قاری صاحب 2 ځلې د زړه حمله را باندې راغلی ده. د عملیاتو دومره مصرف او خرچه راځي. الله په ذات ویلي قسمي که زه په دې خپرونه باندې پوهه سوی یم دا ټوله ورځ ولا که زه په ځان پوهه سوی یم. نو مال سبحان الله سبحان الله. یعنی دا اوس مې کوم خبرې کولم دا خو د دې لپاره مو ولایکه کړي چې خپل ځان غم را سره ده. دغه سیرت چې مو بیانول یا دغه د پښتنو د رواجونو چې درته په ګوته کوو دا د دې لپاره درته په ګوته کوو چې ای مسلمانه راځي د خپل ځانو ته نجات ورکړو. راځي لیک دغه سي یقیني او واقعي مؤمنان مسلمانان لزانو جوړ کړو. واقعي مؤمنان مسلمانان لزانو جوړ کړو ترڅو په دنیا کې هم د خوشحالي ژوند په آخرت کې هم سرلوړي سو رب هم رانه راضي سي. دا نور دنیا کې هم خلق ژوندونه کوي زندګیانې کوي.